بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، د دې دنیا او ژوندون د ټولو نه لویه موضوع دا ژوند په خپله دی. او عجیبه خبره دا ده چې هم په دې ژوند کې د ژوند شعور او ادراک ضروری دی. که دا ادراک او پوهه نه نو ژوند په خوب کې خوب لیدل دی، لکه په بوټۍ چې هر څه تېرېږي او هیڅ کولی نشي. ملګرو، د ژوند شعور څه دی؟ دا یو ډېر روماني تپوس دی. کیدای شي چې ستاسو سره ډېر مدلل جواب وي، خو زما په خیال د ژوند شعور د راټوکېدلو یو ارمان دی، یو لټون دی، یو تحریک دی، ولوله او عزم دی چې د تقدیر د ټاکلي سفر د هر پړاو نه خوندونه اخلي، هر منظر دریافت کوي او په هر لښکر کې شامل دی. د ژوند شعور په رګونو کې منډه ده، د ساه اخیستو مجال دی او یو توده کریکه ده. ملګرو، دا منم چې د ژوند د شعور په بل اړخ ګیله هم ده، اسویلی او فریاد هم پروت دی، بېوسي او اوښکې هم دي. خو چا چې هم د ژوند د دې ستړي شعور دا لار خپله کړې ده، نو نه مې چرته په وجود خار لیدلی، نه مې په ځان پوره او نه د سیالۍ جوګه. ملګرو، اسویلی او ګیله به د ژوند د شعور یو پسمانده احساس ضرور وي، خو فولادي هڅې مې د ژوند په لارو کې ډېرې ګړندۍ لیدلې. زما خدایه، ما فولاد کړه. چورلک د ژوند. زه روان په یو میدان کې، زه روان په یو میدان کې، په یو خوشي بیابان کې، په آسمان کې لمر ځلیږي، ټول مخلوق لاندې خوټ کېږي. زه په مخه ور روان یم، منزل نشته، سرګردان یم. زه د مومو مسافر یم، خو مضبوط لکه د غر یم. حوصلې مې نه ماتېږي، خو تر څو به داسې کېږي؟ لمر چې سور شي ویلې کېږم، بله شمه شم سوځېږم. اخر دا چې راګزار شم، لکه اوښکې په ترار شم. لاس مې تا ته په دعا شي، سترګې تا ته په ژړا شي. د امید وریځ پرې راشي، دغه لمر رانه فنا شي. دې ساعت کې لږ دمه شم، د خیالونو ادیره شم. وایم اوس مې ژوند بدل شو، رانږدې راته منزل شو. چې ناڅاپه سرې لمبې شي او زما بیا په خوله ګیلې شي. زه د مومو مسافر یم، سرو لمبو نه ښه خبر یم. په لړزان شم، په غوغا شم، بیا زه سر په واویلا شم. د رحمت څاڅکي دې راشي، یا اور ختم په هوا شي. غیر چاپېره اور خو مړ شي، خو وختونه زما خړ شي. زه خو موم یم ویلې کېږم، زه خو اوښکې یم بهېږم. یا خو لمر دی، سرې لمبې دي، یا تیارې دي، تورې شپې دي. دا څه ژوند دی چې تېرېږي، نه ودرېږي نه ختمېږي. او زه خو ستړی دې قصو کړم، د ژوندون دې سلسلو کړم. یو منډه لا حاصله، یو سفر دی بې منزله. بې بسي ده، غلامي ده، سستومانه زندګي ده. زه د مومو مسافر یم، نزاکت دی بې هنر یم. زما خدایه، ما فولاد کړه، یا مې دې ژوند نه آزاد کړه. زما خدایه، ما فولاد کړه. Please subscribe our channel and click the bell icon.